لیکوال او لوستونکي. ځینې لیکوال په ځان مین وي او ځینې نور له لوستونکي سره خواخوږي لري. موږ د دغو دوو ډلو لیکوالو اخلاقي دریځ او روحیه د دوی له لیکنو پېژندلی شو. که لیکوال د اسانه لغات په ځای بې ضرورته په مشکله کلمه پسې ګرځي، دی شاید هغه څوک چې لوستونکي ته درناوی ونه لري. د ده اصلي دلچسپي ممکن دا وي چې لوستونکی د پوه او عالم بنیادم په سترګه ورته وګوري. که لیکوال هغه خبره چې په یوه کرښه کې کیږي په 10 کرښو کې بیان کړي، دی له لوستونکي سره خواخوږی نه لري. دی غواړي د ډېرو لیکنو لیکوال وبلل شي. له لوستونکي سره د خواخوږي لرلو او نه لرلو توپیر یوازې د لیکنې له سبکه نه، بلکې د موضوع له انتخابه هم رامعلومېدای شي. دنیا له بېشمېرو موضوعاتو ډکه ده. که موضوع ته له دې نظر ونه ګورو چې لوستونکو ته څه ګټه رسولی شي، موږ ممکن د هغوی وخت ورضایع کړو. لیکوال باید په دې غور کړی وي چې لیکنه یې د چا لپاره ده او کوم قشر ته مخاطبه ده. آیا لیکوال د مخاطب کوم اړتیا پېژندلي او د ده په لیکنه کې د اړتیا د لرې کولو هڅه شوې ده؟ آیا دی مخاطب ته هغه خبره کوي چې مخاطب ورڅخه هسې هم خبر دی او که څه نه وي څه ورته لري؟ هغه لیکوال چې له لوستونکي سره مینه لري، هغه ته د موضوع د کمی مشکل نه ور پیدا کیږي، ځکه له لوستونکي سره مینه له ځانه د راوتلو او جهان ته د کتلو سبب ګرځي. په ځان مین لیکوال په کم وخت کې د موضوعاتو د تکرارولو په ناروغۍ اخته کیږي. په تېرو زمانو کې چې عام ولس نالوستی و او د ګڼو لیکوالو اصلي مخاطبان د دوی شتمن حامیان او درباریان وو، په ځان مینو قلموالو کابو ټول پام دې ته کړی و چې هغه څوک خوشحاله کړي چې دوی ته یې انعامونه ورکولی شول. خو نن ورځ چې لیک لوست تر ډېره حده عام شوی دی، نو په ځان مین لیکوال ممکن عوام فریبي وکړي. ممکن یوازې هغه خبرې وکړي چې ولس ورته چکچک کوي. خو په ولس مین لیکوال ممکن ډېر ځله داسې خبرې هم وکړي چې له عام پسنده نظریاتو سره په ټکر کې وي. دغه لیکوال ځکه داسې کوي چې دی له ولس سره د زړه له تله خواخوږي لري. دی دې ته اهمیت نه ورکوي چې ډېر کسان یې صفتونه وکړي، بلکې ډېر پام یې دې ته دی چې ستونزې هوارې او غوټې پرانیستل شي. پخوانو متل کړی دی چې دښمن به دې وخندوي او دوست به دې وژړوي. آیا لیکوال باید یوازې په دې خاطر چې په ځان مین ونه بلل شي له لوستونکو سره مینه ولري؟ ځواب منفي دی. لیکوال په خپل کار کې د واقعي پرمختګ لپاره او یا په بله ژبه له ځان سره د واقعي ښه کولو لپاره دې ته اړ دی چې له لوستونکو سره مینه ولري. له لوستونکو سره مینه د دې سبب کیږي چې په لیکنه کې وضوح او ښکلا پیدا شي، چې داسې څه ولیکي چې د لوستونکي زړه ته لارې وکړي او ټولنې ته خیر ورسوي. واقعي لیکوالي واقعي مینه غواړي.